ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رب العالمین دنیا کے پیغمبر چرولیگی داغ پیغمبر دا حفاظت ذمہ داری اللہ پخپل اخلی، داغ پیغمبر مرگرتیا اللہ کئی، داغ پیغمبر امداد اللہ کئی، او چې څوک بیا دغه پیغمبر خلاف کئی نو الله داغه انتقام پخپل علی. دغه پیغمبر رب العالمین په هر طریقه د کامیابی انتظام کوي. خود دو سیزونه دی پیغمبر له خصوصی امتیازی سیزونه دی چې دا الله ما سوا د پیغمبر نه بل چاله نه ورکوي. یو وحی او کتاب بغیر د پیغمبر نه بل چاله الله نه ورکوي. حضرت آدم علیہ السلام لا، حضرت نوح علیہ السلام تا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا، چې دا مختلف کتابونه د پیغمبرانو ته الله نازل کړي دي، تورات، زبور، انجیل، قرآن حکیم. دا د پیغمبر خاصیت دی، کتاب او وحی به د پیغمبر نه الله بل چاله نه ورکوي. دویم معجزه ده، معجزه ما سوا د پیغمبر نه رب العالمین بل چاله نه ورکوي. معجزه څه شی دی؟ معجزه دی ته وای چې دغه پیغمبر د لاس نه، دغه د وجود نه الله داسې یو کار ښکاره کی چې هغه عام انسان نشي کولی. عام عادت کې هغه کار بالکل ممکن نه چې بل څوک یې وکړي. لکه د موسی علیہ السلام سره امسا وه، هغه امسا چې په ځمکه به یې وغورځوله، د هغې نه به یو لوی خامار جوړ شو. لاس به داسې ونیو، هغه لاس به داسې پړقېده لکه د نور او د سپومۍ رڼا به یې کوله. دا د هغه معجزه ده، بل سړی داسې نشي کولی. بل سړی که کونټۍ وغورځوي د هغې نه مار نه جوړېږي، که نظربندي وي به خو مار به ترې نه جوړېږي مستقل. یا بل انسان که لاس وړقوي د هغې نه رڼاګانې نه خېجي. دغه رنګې حضرت عیسیٰ علیہ السلام ته پروردگار دا معجزه ورکړې وه چې مړي ته به اوی قم باذن الله، د الله په حکم پاسه نو مړی به جمدی شو. نن که د دنیا ډاکټران او ساینسدانان را یوځای کې د امریکې او د یورپ او د برطانیې او د روس او دا ټول مسلمان دی او که کافر چې څومره ساینسدانان دي او څومره ډاکټران دي، او وایه مړی به څوک جمدی کی، سوال نه پیدا کی. او حضرت عیسیٰ علیہ السلام به قم باذن الله، دا الله په حکم پاسه مړی به نیخ کټ کې کېناست، خبرې به شروع کړې. دا اوس معجزه ده. د پیغمبر نه رب العالمین داسې یو کار ښکاره کی چې په عام عرف کې، په عام رواج کې، په عام عادت کې هغه بل څوک نشي کولی. او معجزه ورته ویم، عربی کې طالبان په پیږي اعجاز، د دې مصدر د عاجزه کول. دا داسې یو شی دی
چې بل انسان د دین عاجز دی، پیغمبر خلکو ته وایي چې ګوره دا کار د الله په حکم ما وکړه، ته عاجز دی، بل انسان به عاجزه کوي، بل سړی هغسې نشي کولی. نو معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ ګورې دلیل. که څوک دا وایي چې زه خو تا نه منم، څه دلیل دی تا سره؟ نو بیا پیغمبر سره د الله امداد دغه چې معجزه ورته ورمخکې کی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ دغه دلایل، دا معجزې، دا دومره وی چې د بل پیغمبر دومره نشته. دا خدای پاک نبی علیہ السلام له یو خاص یو خصوصی حیثیت ورکړی دی. چا شمیرلی دی، سو کوئی 3000 وی، سو کوئی 1500 وی. علماء لیکي چې دا سینه ده، کم چاته چې څومره معلومی دي بس هغه لیکلی دي. د نبی علیہ السلام معجزې دا د شمیر نه زیاتې دي، او داسې داسې معجزې رب العالمین د پیغمبر علیہ السلام نه ښکاره کړي دي چې د بل پیغمبر، ټولو پیغمبرانو ته الله عظیم دا دلایل او معجزې ورکړي دي، خو د نبی علیہ السلام دا غي جدا شان دي. لکه دا غي یو څو مثال ستاسو مخکې ذکر کوم. حیواناتو د نبی علیہ السلام سره خبرې کړي دي. اوس زمری یا اوخ یا اوسه دا چا سره خبرې نه کوي، لیکن د نبی علیہ السلام سره دې سيزونو خبرې کړي دي. په یو موقع نبی علیہ السلام مبارک په جمعات کې ناشته، اوخ راغی جمعات ته، خلکو شړوي اوخ پرکه او اوخ نیغ را روان دی. نبی علیہ السلام مبارک په پوه شوې دا اوخ ممنه کوي پرېږه دی، د سفریاد مال راوړی دی. نیغ راغی جمعات ته سم لاسته او دا غړانګې اوږده کړه، د پیغمبر علیہ السلام د دواړو خپو په دې منځ کې کېښوده او د دې سترګو نه زارو قطار د اوخ کې روانې شوې، په ژړا شو. نبی علیہ السلام مبارک ګوره ټول خلک یې پرېښودل او نیغ نبی علیہ السلام نه راغی. ورته پته و چې د فریاد ځای مې دا دی. نبی علیہ السلام مبارک فوراً आवाज کوي لدی اوخ مالک څه شو؟ ورشه راولې صاحب ولې وست دی اوخ ما ته فریاد وکړه. مالک یې ولا راوغوښته، وستا دی اوخ ما ته فریاد وکړه، ستا دی اوخ ما ته وی چې په ما کار ډیر کوي او غیا کم راکوي، د مکې ممنه وی او د الله رسول داسې کوم، وی آینده د پاره چې دا ظلم ګوريونه په ساروی کارم کوي، ساروی پیدا د کار د پاره دی، په غوي به یې وکي بار په وړې شي، سنډا باندې بار وړې شي، لیکن د مکې به هم ګوري ظلم باندې کوي په حیوانات. بعض انسان په سارو ظلم کوي، دغه انسان نه روزي مخ کې ودی او پسې وي، ظلم باندې کوي، کار په وکا او چې څنګه تستل کېږي دارنګي غم ستل کېږي لګي دمکا، بل چې کار په کې غیا بور کې خوراک بور کې او ببول ور کې ظلم باندې کې په حیوانات. او بعض انسان سار نه ماخامه پوری ساروي چلی، غټه جبه رېستي ساروي او سې زیرازي او دې په ظلم او زیاتې کوي. قطعا بساروي سره ظلم نه کوي، کته سره ظلم وکي اسداغه خبري غریب کول نشي، خوار تاسو فریاد کول نشي، لیکن لوی الله خداغه په فریاد پويږي کنه. نو ګوره اوخراغه نبی علیہ السلام ته فریاد وکړ. په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روانو، یو صحابي حسین ولې و، حسین ښکار کړي و، هغه حسین چې څنګه ځان سره نیولې درې وستا، حسین په منډه رااله نبی علیہ السلام ته، زور کوي پړې راکاږي او پیغمبر علیہ السلام پسې زور کوي ځان یې را نږدې کړ. وی دا الله رسوله ستا دې ملګري زه ښکار کړی او په پلان کې غار کې او غار دې په هغې کې زما واړه واړه بچي دي، نو که هغې بچو له زه پی ور نه کړم نو دا بچي به مړه شي، نو ته مې رابانې وکړه ما پرېږده چې زه لاړه شم او هغه خپلو بچو له په هغه غار کې پی ورکړم نو بیا به راشم. ګوره اوسۍ ورسره خبرې شروع کړې. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وي په تا زما څه اعتبار دی، زه به دې اوس ته دې ملګري نه خلاصه کړم ټیک ته، خو که ته هغه خپلو بچو له پی ورکړې او بیا را نه شي په دې باندې را نه وتښتې. وی صاحب داسې قسم به درته وخورم چې د ځمکې د پاسه او د اسمان نه لاندې به دونه مضبوط قسم بل نی، داسې قسم به درته وخورم. وی هغه څه قسم دی؟ وی که زه واپس را نلم نو رب العالمین دې ما د قیامت پر ورځ د عشر او د زکات د چیرمنانو په دا سب کې پاسي.
د وشرونه چې غونډي او په خلکو ویشي ښه خلک بم پکې وي ټول به خراب نه ښه بم پکې وي بعضې کسان به انصافداري هغې به په صحیح طریقه غونډی او په صحیح طریقه به تقسیموي یا د مالیې چې غونډی نو څوک به په صحیح طریقه غونډی په صحیح طریقه به تقسیموي خو اکثریت ظلم کوي بل رشتهدار له به ورکوي پردی به پرېږدي بل ګاونډي له به ورکوي بل غریب به پرېږدي داسې ده او که نه اوس په انتهایي ظلم قسم په خدای ما مخکې ورځو کې په اسمبلی کې په دې تقریر وکړو او هغه څه مې ووي حکومت مې خپلو خو ورپسې مې خو وي په اخباراتو کې مې بیا راغلي ما دا ظلم ولې شروع دی دا زیاتې ولې شروع دی غریب له نه ورکوي او چې کم پکې مالدار دی خو زما ګاونډي دی او زما رشتهدار دی هغه له به ورکو دا خو ظلم دی بیا څه مخنیوي څه لږ ډېر په هغې زور راوړه او څه ګزاره یې وکړله زمونږ په دې علاقو کې نو هغه اوسۍ ورته هم دا وایي وي داسې قسم به وخورم چې د ځمکې د پاسه د اسمان لاندې به دومره مضبوط قسم بل نی که زه راغلم نو ما د الله د دغې خلکو په سب کې پاسئ چې دا عشرونه او زکاتونه غونډی او تقسیموي دا مالیې غونډی او تقسیموي په دې کې مې د الله پاسئ نبي علیه السلام مبارک چې دا وورد الوجود ورپېده داسې قسم و وی قسم دی داسې مضبوطه خبره دی وکړه چې په مخ د ځمکه له دې نه مضبوطه خبره بله نشته صحابي ته یې خوشی که اوسې په منډه لاړ غیبه شو لاړ هغه غار ته ننوته هغه خپلو بچو له یې پی ورکړل لږ ساعت پس راله مخامخ نبي علیه السلام ته ودرېده وی صاحب حاضره شو بچي دې ماړه کړل وی او صحابي ته یې وی دا اوسې به خوشی کې د بچو په وخت کې به ښکار نه کوي ګوره څونه ښکلی پیغمبر د بچو په وخت کې ښکار دا ښه خبره نه ده جایز نه دی ولې ځکه تا یو اوسې مړه کړه ټیک ته تا خو ښکار وکړه په غار کې د هغې دوه درې بچي دی هغه ورسره هسې مړه شو د چا په ښه رانه لرل یو مرغۍ دې ښکار کړه مړه دې کړه په جاله کې د هغې دوه درې بچي دي هغه هسې به یې مردار شو د چا مسلمان په ښه رانغلل نه دا ظلم دی زیاتې دی دا زمونږ پښتانه هم داسې کوي چې ښکار کوي هلکه د بچو روزې دي په دې وخت کې به ښکار نه کوي دې وجې نه زه اکثر خلکو ته وایم په دریاب کې د کبانو ته کالتوس مه غورځوئ ولې ځکه هغه کالتوس کې غټ کب خو هم مړ شي خو ورسره دا واړه واړه بچي دا ورسره برباد شي یا دې کبانو ته په دې اوبو کې دارو ماچوی دا سخت ظلم دی ځکه هغه دارو سره چې څومره نسل دی څومره بچ دی دا بېځایه ورسره مړه شو ستا په ښه رانلل که نه چې کم کب دی په ښه راځي خو ټیک ده خو چې کم دی په ښه نه راځي واړه واړه بچي دي نسل دی هغه دی تباه که برباد دی که ګناه دی وګټله نو نبي علیه السلام مبارک هغه اوسۍ پرېښوده او حکم یې وکړه ملګرو ته ویې ګوره چې د بچو په روزه کې به قطعا ښکار به نه کوي د اوسۍ ورغله نبي علیه السلام سره یې خبرې وکړې دارنګې یو ځل نبي علیه السلام مبارک په لاره باندې روانو یو غویي خبرې وکړې غویي باندې چا ظلم کو زیاتې یې پې کو غوا وه غټه غوا وه او د پاسه یې پې غټ بار اچولی و نو هغه غوا ورته هغه مالک ته مخ راواړو نبي علیه السلام یې ولید نو ځکه یې دا چل وکړه مالک ته وایي وی زه الله دې له نه یم پیدا کړی چې ته په ما بارونه وړئ زه خو دې له پیدا یم چې په ما په پټي کې یوې وکړي بعضې خلک په دې غویانو په غواګانو په دې بعضې وطنونو کې یوې کوي زه دې له پیدا یم خلقت للحراسه زه خو دې له پیدا یم چې ته په ما په پټي کې یوې راکاږې دې له نه یم پیدا نبي علیه السلام مبارک فورا وی آمنت به ما زما په دې ایمان دی بالکل دا یو معجزه شوه زما په ایمان دی او د ابوبکر او د عمر هم په ایمان دی حالانکه ابوبکر او عمر په دا موقع نو موجود خو ځان سره ملګري کړل دا ګوره د حیوان او د څاروي د غوی خبرې شوې هجرت په موقع چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې 3 شپې وکړې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام مبارک ته عرض کوي چې د الله رسوله دلته غوندې صبر وکړه زه مخکې ورننوځم چې دا غار را صفا کړم اصله په دې غار کې دننه چې ته د مچو کبیني د ډمبرو کبیني لړمې پکې ماغي پکې لږ صبر وکړه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې ورننوت غار یې را پاک نو په دې غار کې واړه واړه چوندي و پکې غټ غټ سوري و پکې بعضې وخت اوښلېږي داسې چوندې پیدا شي د سره یو صادر غوندې و هغه صادر یې ټوټې ټوټې کوه غرونه یې پې بند کړل یو 2 سوړې پاتې شو لاندې ویښ کې وې نبی علیہ السلام مبارک ته وي صاحب را ننوځه نو حضرت ابوبکر صدیق شپې وغځولې غار ته ډډه وواله او پیغمبر علیہ السلام مبارک د حضرت ابوبکر سینې ته ډډه وواله
دواړو درې شپې په دې غار کې تېرې کړې او د هغه دوو سوړو دپاره څه څادر وغیره څه شی نو په یو سوړه کې دا یوه پونده کېښود او په بله سوړه کې دا بله پونده کېښود. سیوطي رحمت الله علیه خصائص کبرا کې لیکلي پیغمبر علیه السلام مبارک وده شو چې څنګه وده شو دې غار کې دننه چته مار دی اوس هغه مار ګرځي په دې سوړو کې دننه خو لاره نه مونې دی د ابوبکر صدیق د خپې له به راغی دی له به یې څه زور ورکه خو د خو خپه نه کولاوله ناګانې وله ټک ورکه چې ټک یې ورکه اوس دړه کې سوچ کړی دی که د خپل کوم خو د مار روزي هسې نه نبي علیه السلام چې ته ونه خوري پوهې خو جو چې څه شی خو دننه شته او پوندې له ښه زور ورکه هغه وله بیا لږ ساعت پسې یو ټک ورکه خو د ده دومره محبت دی او دومره مینه ده چې سترګو نه یې اوښکې روانې دي بیږي ځکه د مار زهر خو بیا ده ځنګلي مار چې دا کم د صحرا ماري دا ټولې چندخې وغیره دا مردارې خوري د هغه زهر خو ډېر زیاتې بیا اوښکې ترې روانې دي خو غږ نه کوي چې نبي علیه السلام د خوبه را پانسي خپه نه لر کوي هسې نه دا مار چې ته په نبي علیه السلام حمله ونه کړي دا اوښکې د پیغمبر علیه السلام مبارک په دې مخ توی شوې راویښ شو ابوبکر ولې جاړې څه چل دی وی صاحب په دې سوړه کې څه شی دی او دې وچیچلم وی دې خوا که خپه دې خوا کړه مار صاحب به د سوړې نه راووته داسې دا مری اوچته کړه او چجې وواله پر اوپرشید پیغمبر علیه السلام مبارک ابوبکر صدیق ته فرمایي وی ته دې خوا که لاول دله دا خپه دم کړم مار سره به وروستو خبرې وی صاحب دغه مار دی وی ته یې ما ته پرېږدم لاړې مبارک یې د خولې نه راواغېستې او د ابوبکر صدیق د پوندې نه تاو کړې او دم یې کړه ابوبکر وی قسم دی که د دومره د زهر و اثر یا د درد اثر مې محسوسو بالکل ټیک شم لکه اړو چا زاړو څه شي چې چلې نه دا یوه معجزه شو خو زه اکثر طالبانو ته وایم د هغې سینې نه قیمتي سینه نشته چې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته ډډه والې ده داسې ده که نه د ابوبکر سینې ته ډډه او دا ورسره یو ټکې د هغې پوندې نه قیمتي پونده بله نشته چې د حضور پاک مبارک د وجود لاړې ته تاویږي ګورئ هغه مبارکې لاړې ته تاویږي نو بیا نبي علیه السلام د مار نه تپوس کوم ستاسو مجال دی چې د ما د ملګري دی وچیچه ولې دې ظلم وکړه جاتی دی مار ورسره خبرې شروع کړې ګوره ما وایي چې معجزه وایي دې ته چې د پیغمبر نه به یو کار ښکاره کېږي بل څوک به هغه نه شي کولی مار سره بل څوک خبرې کولی شي یا مار بل چا سره خبرې کوي وی صاحب زما خبره واوره نو بیا چې ته څه فیصله کې زما دا غاړه ستا مخکې ده وی د نن نه څه 500 کاله مخکې تقریبا د دې غر لاندې یو پیغمبر روان و حضرت عیسی علیه السلام او ورسره ملګري نو دې غر ته لاسونه وویره دې په سر کې یو غار دی او د آخرې زمانې پیغمبر به راځي او په دې غار کې به یو 3 شپې کوي او ستا صفت یې وکړه چې هغه داسې پیغمبر دی هغه داسې دی هغه داسې دی دا صفتونه یې وکړل ما وی یاره ارمان که دا پیغمبر چې ته ما ولیدې نو زه په دې علاقه ګرځم خپل ښکار کوم خو دې غار له راځم شپې له خامخا دې غار له راځم نو ما داسې د پاسه 500 کاله هم ستا په انتظار دلته تېر کړي دي نن را باندې یو ناشنا خوشبویي ولګېده وی ما وی د ما هغه مقصد جوړ ادا کېږي هغه شخصیت هغه پیغمبر جوړ راغلی دی نو دا غار په دې سوړو مې چکر ولګاو ټولې راته بند دی دې لرالم جبه مه به پې وواله خو خوند یې نه کوم نو صاحب بل کار مجال مې نو چې مې ټک ورکړی وین دا مې خالص ستا د ملاقات په بنیاد در څه کړي دي اوس زما غاړه او ستا فیصله چې څه فیصله دی خوښه یې نو کوه نبي علیه السلام مبارک ورته زما معاف کړي ګوره دا مار ورسره خبرې کوي او په دغه غار کې نبي علیه السلام دیره دی په دې غار په دې خوله کې یو بوټی زرغون شو فورا په هغه اوچ ځای کې بوټی زرغون شو څانګې یې وکړې او د غار دا خولې ټوله بنده کړه دا ځنګلي شنه کمتره چې دا راله او زر یې پکې جاله جوړه کړه دا واښه ماښې راوړل پکې جمع کړل او پکې اګۍ واچولو د پاسه پکې راسته دا بله معجزه ده ځکه بوټې زرغونېدل په لږ ساعت کې او بیا د هغې څانګې خورېدل او بیا کمتره راتلل او په هغه ساعت جاله جوړول او په هغې اګۍ چول او جولاګې راغی هغه پکې خپل کار وکړه هغه تارونه پکې خواره کړل نو کافر چې راغلل
نو په غار کې دننه خو تیارم شوه د هغه اونې سره، نو هغه یو کس پکې کېناست او غار ته یې مخ کړه، متیازې کولې. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته عرض کړي د الله رسوله دغه کافر خو مونږ ته ګوري، متیازې کوي مونږ ته ګوري. وی ګوره که مونږ یې لیدي نو مونږ ته طرف ته یې متیازې نه کولې، مونږ ورته نه ښکارو. مه یارېږه، مونږ دوه یو، درېم را سره الله دی. نو بیا هغه کافر چې لاندې کوز شو، یو بل ملګري ته ویې نه دی غار کې چې ته ني، بل ورته وایي د غار په دې خوله کې چې ونه ده خو ستا د نیکه نام مشره ده، او په دې دا کومه مرغۍ چې جاله ده او اګې پکې دي، نو چې دې غار ته نوتېدل دا اونه به نه ماتېدله د دې څانګې، دا مرغۍ دا جاله به نه روانېده، او بیا د جولاګي چې دا کومه جاله پکې جوړه کړې دا به نه خرابېدله، مازغلې خراب دي. ده چې ځو دا ټولې خبرې نبي علیہ السلام ابوبکر صدیق واورېد. ابوبکر یې ودلیدل چې الله زمونږ حفاظت وکړو. اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. خپل ملګري ته وایي هېڅ فکر چې ونه کې، غم چې ونه کې، الله زمونږ ملګری دی. دا ګوره ډېره لویه خبره ده چې یو سړی وایي ان الله معنا، الله مونږ سره دی، الله زما ملګری دی. خدای پاک دی یقینا زمونږ ملګرتیا په هر ځای کې نصیب کړي. بیا بله معجزه، بیا په لاره باندې روان دي، هم د هجرت پر سفر. یو غټ کافر دی، سراقه ابن مالک، کافرو د سلو اوخانو انعام استو. وی که چام د نبی علیہ السلام مبارک سر راوړه یا جمدې راوت، سل اوخان د هغې انعام دی. هغه زمانه کې اوخ داسې قیمت لره لکه اوس موټر چې. دا سراقه اجرتي قاتلو، مضبوط پهلوانو، غشې او تورې غاړې ته واچول، نیزه لاس کې ونیوه او اصل پونده ورکړه، وی دا انعام برمانه بغیر بل څوک نشي ګټلی. په لاره کې نبي علیہ السلام او ابوبکر مونځ کاو. نو دا سراقه وی پیغمبر علیہ السلام ډېر په اطمینان مونځ کاو، او ابوبکر به داسې یو خوا بل خوا کتل. هغه سره د نبي علیہ السلام سودا و. ناګانه سراقه د اس ټپار یې واورېد، شاته یې وکتل، د الله رسوله سراقه دی، اخو لوی پهلوانو، بدماش، خلق تېرېدل. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ما ظنک باثنین الله ثالثهما. په هغه دوه د څه خیال دی چې درېم ورسره الله، دوه مونږ یو الله دی، مه یارېږئ. سراقه اوس په تیزۍ را روان دی او نیزه ورسره ده چې په دې به زه غزار کومه. خو چې څنګه د پیغمبر علیه السلام خواته رانږدې شو، کلکه ځمکه د کاڼي والا ځمکه، غریزې ځمکه چې ډس شو، دا خپې یې په دا ځمکه کې در سینې پورې ننوتې، دا مخکنۍ خپې او سینې ځمکې سره پیوست شو، دې ته بل طرف ته پرېوت. چې څنګه پرېوته بچ خو شو، خوږ خو نه شو، خو پوه شو او دا خدا شو. نو د کافرو به ځان سره یو تیلی ګرځوله، په هغې کې به یې غشي ایښودي، نو په هغه شو کې به یې پال کته پال، هغې له به یې وړقول، نو غشې به یې راوویسته. نو که په کوم به یې لیکلي وو چې دا کار کوه نو به یې کوه، چې په کوم به یې لیکلي وو چې مه کوه نه به یې کوه. دا پال به یې ایسته. اوس هم د پال د اوښکو مختلفې طریقې دي، خو پالونه مالونه ګورې په اسلام کې څه حیثیت نه لري. ښه، نو دا هغه تیلی راواغېشته، غشي پکې وړقول، او بیا ته یو غشی راوویست چې راویغېشت، په هغې یې لیکلي چې دا کار به نه کوې. دا دویمه معجزه شوه د نبي علیه السلام. راغې سراقه، هغه نیزه هم کېښوده، توره هم کېښوده، وی زه پوه شم تاسو ما ته خیرې وکړئ، ما معاف کې، نو بیا دپاره به زه داسې نه کوم. نبي علیه السلام مبارک ورته د ما معاف کړ. وی صاحب دا خپې مې د اس په دا ځمکه کې ښخې دي، وی چک ورکړه راوبځي. خو چې اصل دی واګوله چک ورکړه، خپې یې راووتې. بیا غاړې ته یې توره واچوله، نیزه لاس کې ونیوه، روان شو. لکه بیا سوچ وکړو یاره وي دا ځمکه جوړ کچه وه زما د اس پې پکې ننوتې، راشه بیا پې حمله وکړه. بیا پې راخطا شو، چې راخطا شو چې لږ راورسېد چې بل ځای وموند چې غرس شو، بیا پکې خپې خښې شوې. بیا هغه تیلی وړقول، هغه شی راوویسته، هغه شي باندې لیکلي چې دا کار به نه کوې. بیا راغی نبي علیه السلام نه یې معافي وغوښته، صاحب غلطي رانه وشوه، بیا به نه کوم. وایي ښځه معاف مې کړئ. بیا روان شو، چې روان شو په درېم ځل باندې بیا لکه سوچ وکړو چې دا ځمکه جوړ اومه وه، راشه په دې بل طرف راتاو شو، حمله پې وکړه. بیا راخطا شو، چې راخطا شو په دې ځل دومره مضبوطې هغه خپې په ځمکه کې د اس ننوتې چې دا سینه د اسم زخمي شو، دې ته هغلته لرې پرېوت. بس هر څه یې وغورځول، غلطي رانه شوې وه، بیا به نه کوم. بس
اوس به ستاسو دفاع کوم. نبی علیہ السلام مبارک وی ډېره ښه ده ما معاف کړې. وی نه ما له امننامه راک، امننامه راله راک. اسنه سبا ستا حکومت شي، زور دې زیات شي او ستا ملګري په معامله کوي، ما له یو امننامه راکا. نبی علیہ السلام ورته د سرمنې په کاغذ یو ملګري ته ولیکوله، امن یې وله ورکوې ځه. دی را رخصت شو. نو په لاره کې دی را رخصتېده نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی ای سراقه، وی زه ستا په لاس کې د کسرا بنګړي اینم. کسرا د فارس بادشاه و، د هغه بنګړي د په بادشاهانو به بنګړي اچول، ستا لاس کې ما ته ښکاري، او ستا په سر د دغه کسرا تاج اینم تاج. نو سراقه وی ده چې را روان شم نو ما وخندل، وی مې چې دومره خو ستاسو ځای نشته په خپل کلي کې چې بل کلي ته داسې روان یا هجرت ته کوئ، او څومره لوی لوی خوبونه یې نه لکه پوه شو. دا مطلب دی چې فارس به فتح کېږي او د هغې بادشاه تاج او بنګړي به سراقه ته حواله کېږي. مې چې فارس بادشاه ته ګوره او فتح کېدل ته ګوره او د هغه نه بنګړي او تاج اخیستل، نن خو ستاسو په خپل کلي کې ځای نشته او دونه غټ غټ خوبونه یې نه. الله ګورې همغسې وکړل. دا سراقه الله بیا وروسته مسلمان په یو مکه صحابه ونیو مقام کې چې وینیوه د ایمان نبی علیه السلام امن را کړی دی. یو ښایسته امن دی، هغه د سرمنې هغه ټوټی ورته راوویست، وی ښه ده معاف. بیا دی مسلمان شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فارس فتح کړ، او چې څنګه یې فتح کړ عمر فاروق ورته ولیکل، وی ګورئ د بادشاه چې څومره خصوصي سامان دی هغه به چاله ورکړي او ماله به مدینې منورې ته را رسوي چې څومره زر کېدی شي، زر به یې راته را رسوي. نو هغه په تلواره د هغه سامان را جمع کړ او مدینې منورې ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ولېږل، چې را ویلېږل چې هغه کولاو کړل، نو پکې هغه تاج او بنګړي نو سړي دی بیا استازی ولېږه، وی زه راته وایم چې د هغه خصوصي سامان ټول راولېږه، په دې کې تاج نشته د بادشاه او بنګړي پکې نشته، هغه چې سامان ولټوم پکې پیدا شو. بل استازی دی ورکړ، شابه د امیرالمؤمنین عمر له رسوه، چې مدینې منورې ته دغه بنګړي او هغه تاج د بادشاه د کسرا را ورسېدل. نو په مسجد نبوي کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو لویه جلسه جوړه، خلک یې راجمع کړل، وی راجمع شي او دغه سراقه ابن مالک یې راوسوی درو، وی د نبی علیه السلام ارمان پوره کوم. د هجرت په موقع هغه تا ته څه ویلو سراقه؟ وی ما ته ویلو چې ستا په سر د بادشاه د کسرا تاج اینم راته ښکاري او ستا په لاسو کې د هغه بنګړي وینم، وی دې خوا راشي چې هغه تاج هم در په سر کم او هغه بنګړي هم درته په لاس کې واچوم چې د پیغمبر علیه السلام هغه پیشنګویي رښتونې شي. تاج یې ورته په سر که او بنګړي وله په لاس کې واچو. دا ګورې د نبي علیه السلام پیشنګویي وه. لږ مخکې چې لاړلم په دغه هجرت په سفر کې یو ځای ته ورسېدل، یو کور ام معبد د هغې ښځې نوم، ډېره سخي ښځه وه، د مېلمنو به ډېر خدمت کو، ګډې چیلې ساتلې وې، د هغې نه به یې مېلمنو له پی ورکړ. تپوس یې وکړه دا د چا کور دی؟ وی دا د ام معبد. به دوی خوشحاله شوي، شکر دی، ځکه دا مدینې منورې ته نږدې علاقه وه او وږي مو تږي مو، نو دواړه به ورته ورننوتل. ام معبد ته ستا نوم دی او مونږ وږي یو او تږي یو، مونږ له پی راکړه. وی صبر وکړې زما خاوند ګډې چیلې سرن له بوتلې دي، نو چې هغه ګډې چیلې راولي در له به ولشم او در باندې به ډېر پیوس کم، دا دی ښه په قلار دمه شي او به بدل اوس در کم، او اوس به مې خاوند راشي سهار وختي ګډې چیلې بوتلې اوس به راورسي. نبی علیہ السلام مبارک چې وکتل نو په ګوټ کې یو چیلې ولاړه وه، خو ډېره ټپه چیلې وه او داسې اوچه چیلې وه، د زمانو اوچه او بیماره وه. نو پیغمبر علیه السلام ورته وی ترورې، وی دا چیلې چې ولاړه ده. نو هغې وخندل، هغه یې وی چې دا خو غریبانان په چیلو په دغه نه پوهېږي که نه. ورته یې وی وروره دا چیلې خو بیمار هم ده، مریضه ده او ټپه ده او اوچه هم د دې کې پی نشته، دې غلاس ته نه ګوره، که دې دا د تلو وه نو دا به چیلو سره سرنده تلې وه. لږ صبر وکړې، اوس زما خاوند را روان دی او چې څومره پیس کې مونږ کره بلا ګډې چیلې درله به ولشم، قصه به برابر شي. حضور پاک مبارک ورته فرمایي، وی که ته اجازت راکړې ترورې مونږ به دا چیلې ولشو. وی میلمه دی کې پی کم دي څه لشي، اوچه چیلې کې پی کم ځای وي او دا مریضه ده ټپه ټیپه ده، په دې کې پی د کم ځای نه رالل. وی ترورې که سته اجازت یې نو، وی ښځه اجازت دی. وی لوښې راوړه،
پیغمبر علیہ السلام مبارک وراله او هغه چیلې نه جوړه و شخوند نه و چیلې چې نه جوړه شخوند نه وای او چې جوړې نو شخوند شروع کی پیغمبر علیہ السلام مبارک ول خپل مبارک لاسونه په غولان راخ کړ چې ریخ کړ چیلې شخوند شروع کړ دا ګوره معجزه شو او چې لګ لاسونه په نور وال غولان دې ډکه شو د پيونه او چیلې خپې کولاو کړې ارته کړې او نبی علیہ السلام مبارک په خپل لاسونه ولا تیلا زور ور کوي او پیته اخلي پکور کې چې څومره لوخو ټول له پيونه ډک شو دومره پي وکړل چې شلو سلو چیرونه زیات پي وکړل خزوته حیران شو دا څنګه چل دی او چې چیلې ته ګورا نه جوړه چیلې ته ګورا شخوند شروع شو په غلان ډک شو دو سره مرګریو د لارېغي باندې مسکل خدای ته وي ته مسکا او دا غي نه پس ماغه لوخي ډک پاتې شو او هغه چیلې د ډېر زمانه پورې اقا سوا وی چې هغه خپل ټیم د لنګانه ته بنزدې شو نو یو پټې به په کم کړل یو 15 شپږ ورځې نو بیا به په زیات کړ شروع بوا نه بلنګېدل او نه بلار بيدل او په به کول دا د نبی رسول الله معجزه چې خاوند دی راغی سړیا یو دوه میلمانه راغلی او دا ټول قصه وته وکړه وی خځې څه شو وی لاړل وی دا خو غالب دی کنه د اخر زمانه پیغمبر چې د مکی خلق ورپسې نام راستلې بیا خزا خاون لاړل مدینه منوره ته نبی علیہ السلام رسیدل دی ورپسې ورول او د پیغمبر علیہ السلام په لاس باندې بیعت او الله مسلمانان کړ دا معجزه شو د نبی علیہ السلام یو ځای کې پیغمبر علیہ السلام مبارک د دسماتی ضرورت محسوس کړ د ورکوټ څه شیونه چې هغه ته متیازي چې پردش یو اوناغل تلره ولاړه او بلاغل تلره ولاړه یوې اونې ته انداسه اشاره وکړه په لاس باندې او بلې ته اشاره وکړه زمکه شلول او اونې را روانې دي دواړه اونې د پیغمبر علیه السلام خواله رااله او را ټیټې شوې داسې یو دغه غوندې جوړ کړه پرده غوندې جوړ کړه نبی علیه السلام مبارک او داس مات کړ چې او داسې مات کې یوې له اشاره ورکړه او بلې لم یو نه خپل ځای له لاړ او بلم خپل ځای ته لاړ جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي الیه علی ساق بلا قدم چې اونې ته आवाज کوي نو بغیر د قدم نه په تنظم کښله یو اونې نبی علیہ السلام لراځي یو صحابي نبی علیہ السلام نه ډوډۍ کړي چیلې ورته لال کړي چې ډوډۍ څنګه خوړله غوښه خلاصه شوه اډو کې پزما کو غورځو هغه قربه ته وای دا اډو کې راغون وې سب په کوي وې ته راغون اډو کې راغون کل مخ کې د نبی علیہ السلام کې خودل لاسه پراخ که خدای پاک دې واپس چیلې جوړ کړ وېزه خپل چیلې سره وا مونږ له الله غوښه راکړو د خدای غوښه مو خوړ دا معجزه شو د نبی علیہ السلام یو بل صحابي فرمایي چې مال نبی علیہ السلام یو تولیه را کړو یو رومال نو رومال چې خیرن شي نو خلک په صابون او په اوبو باندې انځي وې قسم په خدای چې دا خیرن شي د تنور کې واچوم نو چې بار راو باسم نو پاکي تنور سره تخیل ختم شي لکه د سرو زرو پشان او خمه دې دا خپل سفاره وزي تنور اورې نه سودای دا د پیغمبر علیه السلام معجزه یو صحابي فرمایي چې نبی علیہ السلام سره پلاس کې کانی وکړ نو کانی وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله تسبیحات شروع کړ حضرت ابوبکر صدیق دوی هاندا والا داغه پلاس کې وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تویتواله اغله وکړه هغه پلاس کې وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله حضرت عثمان رضی الله عنه له ورکړل دا غلاس کې یو څو در تسبیحات بیا بنشو ورکانی د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې خبرې کوي او نبی علیہ السلام فرمایي وی هغه کانی اوسم ز پیجنم چې زما په لار باندې روانم او د نبوت نه د پیغمبرانو مخ کې باغ کانو په ما سلام اچو کانو را باندې سلامونه جوړي وی اوسم ما ته هغه کانی معلوم دي چې را باندې سلامونه جوړي دا د حضور پاک مبارک معجزې دي ګورئ دا غټ غټ دلایل دي د مکه خلک راغلل ابو جهل پکې ابو جهل دا د شیطان انورمو وستاد پیغمبره څه دلیل شته وی او بالکل مال الله راکړي وی ځکنه یو نخه مونږ ته پیش کا مونږ به منو چې ته د خدای پیغمبر وی ګورم مکه وی نه یو نخه اوس مونږ ته ښکارا کنه مونږ ته به پته ولګي جبل ابي قبيس د مکه مکرمه ته بیت الله سره خوا کې اولوي غر دی
اوس په د بادشاہ محل جوړ شوی. په دې غر د پاسه نبی علیہ السلام مبارک ولاړ او شپه ده. نبی علیہ السلام سپومې ته ګوته ونیوه، وی که دا په میان 2 ډکرې شي تاسو به ومنئ چې زه د خدای رښتونی پیغمبر یم؟ وی که دا دې وکړه خو اوس تر باندې ایمان راوړو. نبی علیہ السلام هغه سپومې ته داسې په ګوته اشاره وکړه، داسې کړی او داسې کړی. سپومې په میان نیمه شوه، نیمه داسې لاړه او نیمه داسې لاړه او بیا را یو ځای شوه. اقتربت الساعة وانشق القمر. هغې ورته څه وایي؟ وی ومنل نه نه، وی دا خو تا په موږ نظربندي کړې ده، وی جادو دې را باندې وکړه جادو. اوس بدبختیانو بیا ونه من. نو بیا څه قافله چې تبار وه، څه موده پس هغه قافله مکې مکرمې ته راورسېدله. نو چې راله نو نبی علیہ السلام دی ته وی د دې قافلې والا هم تپوس وکړې، ما که نظربندي او جادو کو خو په تاسو به مې کو کنه. دا قافله خو بل ځای و، دې نه تپوس وکړې چې دوی دا سپومې دغسې لیدلې او که نه ده لیدلې. وی ښه دې نه تپوس کوو چې قافلې والا نه تپوس وکړو چې په پلان کې شپه خو تاسو څه نښه په اسمان کې نه ده لیدې؟ وی یاره سپومې 2 ځایه شوه، موږ پلان کې کلي کې را روانو، نیمه یو خوا لاړه او نیمه بل خوا لاړه. وی ځکه نه په تاسو خو مې نظربندي وکړه، نو دوی خو په میلیونو لري په دوی چا نظربندي وکړه؟ وی نه ستا جادو ډېر زیات دی، په ټوله دنیا دې کړی ده. عیاذا بالله. دا د حضور پاک مبارک بله معجزه. نو دا معجزه دا د پیغمبر د پیغمبرۍ نښی ګورې دې دلیل او دا د پیغمبر په اختیار کې هم نه ګورې، دا چې الله غواړي نو وشي او چې الله نه غواړي نه کېږي. کله چې الله غواړي د پیغمبر د وجود نه داسې یو کار ښکاره کړي او چې کله الله نه غواړي نو نه ښکاره کېږي. دا د الله خوښه، دې ته د پیغمبر معجزه وایي، دا د نورو پیغمبرانو. او زه به درته یو بله ووایم، د ټولو نه لویه معجزه د نبي علیہ السلام ګورې قرآن دی، تر قیامته پورې جاري معجزه ده. داسې خشته ښکلي کتاب، داسې خشته ښکلي قرآن، خشته ښکلي خبرې چې تر قیامته پورې د دنیا کافر که را یو ځای شي د قرآن شریف د رکوټي صورت په شان صورت به جوړ نه کړی شي. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پټي صورت رکوټه سوره قل هو الله احد یا دا بل سورته ان اعطيناك الكوثر، د دې برابر یو رکوټي صورت خو جوړ کې د خپل ټول مشران مراغون کې. ګوره د پیغمبر علیه السلام سره جنگونه وکړل، جګړې ورسره وکړې، مړي پکې وشو، دونه ګران کار کوي او رکوټې مقابله نشي کولی، پټینې صورت نشي جوړولی. تر قیامته پورې دا معجزه ده، تر قیامته پورې چې څومره کافر دی هغوی ته دا اعلان دی او چلنج دی چې یاره دې پوټې صورت مثل خو جوړ کې، څوک به هم جوړ نه کړی شي. او زه به بل درته ووایم، هر صحابي د نبي علیہ السلام معجزه ده. ګوره دغه صحابه د نبي علیہ السلام د راتلو نه مخکې د دوی څنګه ژوند و. د دغې عرب اوسېدونکي خلک و، لوڼه به د خل چا جمدی ښخول، چا به ډاکې کولې. زمونږ پښتانه وایي اوسپنه به نرمه کې، کاڼې به نرم کې، خو انسان څوک نشي نرمولی. اوسپنه که ډېر هم کلکې اور ته یې واچوه تاو به یې کې، کاڼې که ډېر هم سختې د چونې دې بټۍ کې واچوه ډکرې ډکرې به شي. خو انسان چې روان شي د چا پلار یې هم نشي سمولی، د چا زوی چې شیطان شي، روان شي، خراب شي، لوپر شي، که دا ټول قوم ورته نصیحت کوي نو هغه هلک سمولی شي نه. او د دغې صحابه مخکې ژوند ته وګوره، د دغې مکې باشندګانو کړه څه به یې نه کول، لیکن چې د نبي علیہ السلام مبارک سره لږه ناسته مو شوه نو هغه شخصیتونه ترې جوړ شي چې تر قیامته پورې به د یو رکوټي صحابي مثال پیدا نه کړی شي. اخلاق ته وګوره، کردار ته وګوره، ژوند ته وګوره. هر صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. نو د حضور پاک مبارک معجزې دا ګوره د حد نه زیاتې دي، بې شمېره. د حدیبیې په مقام اوبه خلاصې شوې، اوبه نه وې. صحابه راغلل نبي علیہ السلام تر الله رسول اوبه نشته، له تندې مرو. وی لږې غوندې پیدا کړې، وی نشته، وی کوې راوځنځو، وی لږې شان پیدا کړې، داسې یو څو ګوټه اوبه په یو لوښي کې چې یو صحابي راوړه. راغی پیغمبر علیہ السلام مبارک په هغې دم چوف کړ او هغه اوبې کوې کې ورتوی کړې، کوې تش شوې او پکې درک نه لګېد.
او خپل غشي راواغش په کوي کې یو غورځو وی لک صبر دی کوي ته کینو بیا په شروع کې صحابه وته لک صبر وکړه وی له اوس په شروع کې چې ورل البرقيه او تخکته کړي دومره او په کوي کې پیدا شوه چې دغه صحابه تقریبا 1500 کسانو او پسونو ساروی ورسره دوی مسکله ساروی هم ماړ شو او تر اخره پورې هغه کوي به بل شیندلې او دا خټ کېدلې به نه خلاصېدل. دا پیغمبر علیه السلام معجزه په یو سفر کې یو صحابي او توید الله رسول او بخلاص شو وی لګي پیدا کې لګي جام کې لګي او براوړي صحابي وی نبی علیہ السلام مبارک په خپل ګوته کې خو دی وی قسم دې دې ګروتونو نه او برا خټ کېدل مونږ په ماړ شو زمونږ مرګري په ماړ شو زمونږ ساروی په ماړ شو وی څومره وی کلکونه نو ټولو د پاره د وب کافي کېده کلکونه ولکونه ټولو د پاره د وب کافي کېده. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. په مدینه منوره کې د خیبر یهود نبی علیہ السلام ته سره نبی علیہ السلام وته خبره کړې و ناغي وته راشه صاحب نو پیغمبر علیہ السلام ورغه چې ورغه ناغي وته دیوال په خوا کې ځای سم کړو او بره یو سړی کېنولیو وی تبا یو غټ د میچنې پلې وته خو دی وی دا دلته کېده او چې څنګه نبی علیہ السلام دلته کې دا پر وګورده نبی علیہ السلام چې دیوال په سوري کې ناس فورن پاسې مرګو ته دې چیزو وی ولی سیب زه وی بره ما غپلې خو دی او شاته د سړی ناس دی ما ته منسوبه جوړه کړی دا وی سیب تا ته چوي وی الله اوس الله خبر کو بیا په خیبر کې چې کله فتح شو یو يهودان ورته په زهر واچول په غوخه کې دعوت ولوک نبی علیہ السلام غوخه راواغشت لګه غوندې او خپل باقی کې خو د صحابه ته مخره يهودان یې راوغخته وی په دې غوخه کې زهر چولې وی سیب تا ته چا الوي وی دې نوړای راته وی چې لاس کې مې پرته ده اچولې دي وی او سیب ولې دې اچول وی ما وی که دروغجن پیغمبر درنه بخلاص شو او کرشتونی پیغمبر ضرر بدته نه رسي وخه ورته الوي چې ما کې زهر دي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک معجزه ده. نو معجزه دا د حضور پاک بلکې د هر پیغمبر د پیغمبر دلایل وی دلایل او د امت لپاره ډېر لوی رحم او کرم او د کافر لپاره ګورم دا معجزه د خدای قهر او غضب می ځکه چې کم کافر معجزه اوغواړي او هغه کافر د معجزې سره ایمان وروړي نو پروردگار به هغه قوم تباہ کوي. هم د عیسی علیہ السلام مرګرو معجزه وغوښته د صالح علیہ السلام مرګرو معجزه وغوښته هغه زمانه کې چې کم کافر خو بیا ایمان وروړي خدای پاک هغه تباہ کړ غر کې کړل. د دې وجه نه چې کم قوم به د نبی علیہ السلام نو معجزه غوښته نو پیغمبر علیہ السلام وته انکار کو چې مکه وي معجزه به اوس درته ښکاره شي چې څه غواړې ښکاره بشي خو بیا به ور باندې ایمان راونړی نو برباد بشي. په یو موقع په یو جهاد کې صحابه روانو نو یو صحابي پکې شیرونه وی خشته خشته مزیدار نو نبی علیہ السلام تپوسو کوی دا څوک دی وی سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه دی. نو دا بقاعده وجه د پیغمبر علیہ السلام د خلی مبارک نه با د جهاد په سفر کې چالم دعا او خطا چې خدای دې وبخي بس دا به هغه د مرګ نه خوا صحابه په پیدل نبی علیہ السلام وی یغفر الله له وی الله دې وبخي بس صحابه خو پیښو چې د جهاد په سفر کې د بخنه دعا چالم نبی علیہ السلام غواړي د شهادت ته اشاره دی. حضرت عمر رضی الله رسوله لک صبر به کړو کنه ډېر نظر دی ولا دعا وکړه مونږ ته بلګه فائدہ به دا شی ور مجاهد سره دی واقعي اق جهاد کې هغه سلمہ ابن اکوع شهید شو. بدر لچ کله راغی د بدر په غزا کې لاشه کې خود ویدل تبا ابو جهل پروزی دلته امیہ دلته عتبہ دلته شیبہ دلته ولید دلته فلان کې دلته فلان کې او یا زین او خولو او دا او یو کافر د پاره وی دی چې فلان کې کافر دلته فلان کې کافر دلته فلان کې کافر. یو صحابي وی زما د قسم په الله چې کم ځای نبی علیہ السلام د کم کافر د پاره خولو د هغه ځای نه هغه کافر یو لیشتم اخوانو پروت الته مردار پروتو. دا معجزه شو د نبی علیہ السلام.
نو معجزې د هر پیغمبر شته، خو د حضور پاک مبارک معجزې د ټولو پیغمبرانو د معجزو نه زیاتې دي. ټول وایي الحمدلله. او دا مې دې دپاره وي چې ستاسو په زړه کې د نبي علیه السلام د ایمان نور محکم او مضبوط شي. شکر دی الحمدلله. معجزه داسې یو شی دی چې دا د پیغمبر سره خاص وي. ګورئ داسې جادو مادو نه، جادو خو داسې وي چې که د پلار زده نو زوی ته هم هغه چل زده کي، د زوی نه نوسي چل زده کي، لیکن د یو پیغمبر د زوی یا د نوسي هغه معجزه نه وي. بس دا پیغمبر سره یو پیغمبر سره لاړه شي. که دا جادو وي، سحر وي، کوډه وي، نو بیا به بل چاته هم دا چل خو کولی وکړ. لکه جادو خلک خپل شاګرد ته ښایي، هغې کې چل مل نه زده کېږي. دا میاشت د نبي علیه السلام د پیدایش میاشت هم ده، د هغې د وفات میاشت هم ده، د هغې د هجرت میاشت هم ده. ځکه پکې موږ د نبي علیه السلام شان ذکر کوو. د هغې مبارک په موږ ډېر لوی احسانات دي. نو تاسو 3 کاره کوئ په دې میاشت کې، هر وخت کې کولی شئ. د میاشتې څه تخصیص پکې نشته، د میاشت تخصیص نشته. په هر وخت کې یو صدقه کوئ او د هغې ثواب نبي علیه السلام ته بخیر. صدقه د الله په نوم ثواب نبي علیه السلام. دویم نفل کوئ او د هغې نفلو ثواب نبي علیه السلام ته بخیر. او دریم درود شریف وایئ. دا 3 څیزونه دي، په خپل هم پې عمل کوئ او د کور زنانو ته ووایئ چې هغې هم پې عمل وکړي. الله دې موږ د نبي علیه السلام صحیح پورا کامل امتیان جوړ کړي. او دی وی دی او سړي مال حرام دی، نو ښځې بچي دې ورته ووایي چې دا حرام مال مه ګټه، او که بلکل چورلټ حرامي نو ځان دې ته ساتي. یو ښځې سره 3 تولې سره زر دي او نقد پیسې نو که صرف دا 3 تولې سره زر نقد پیسې ورسره ني، بل نصاب نور مال ورسره ني، نو بیا پې زکات یا قرباني نه کېږي. او که د دې 3 تولو سرو زرو سره نور پیسې وي یا نور مال ورسره وي، نو بیا د دې قیمت به جمع کېږي، هغې سره زکات پتې ورکوي. دا خو بعضې خلک د غلطۍ نسبت پټکي ته یا ګیرې ته کوي. نو دا خو ما مخکې ویلي دا بعضې خبرې دا غټه ګناه ده. که یو سړی غلطي وکړي نو دا مه وایه چې ته پټکی دی او ګیره دی. ګیره خو غلطي نه کوي او نه پټکی غلطي کوي، غلطي خو دا سړی په خپله کوي. نو دې نه ځان ساتل پکار دي. دا د نیمې د څاروي دا خو ما بار بار مخکې ویلي دي، دې کې څه خپل شرطونه دي او داسې مطلقاً بعضې خلک په نیمه ورکړي، هغې نه بیا څه فساد هم جوړېږي. نو داسې مطلقاً دا شی ښه نه دی. دا یو ښځه بس خلاصه را دا ده چې که ښځه رونه په نکاح ورکوي او پلار یې نه ورکوي، نو لکه لور دا په نافرمانۍ کې نه، دا خو ښه خبره ده چې یو ښځه دا وي په کور کې ناسته ده او د ښځې هم زړه دی د نکاح، د رونو هم زړه دی او پلار یې نه ورکوي، نو غلطه کوي پلار. که دا پیغله ښځه پیغله جنۍ وي، نو دا بلکل د رونو په مشوره باندې نکاح کولی شي. اصل کې دی وی چې زمونږ د خطونو مونږ لري نه جواب ته نه کې، نو وخت کم شي مونږ وایو چې تاسو تنګ نه شئ. او بعضې خطونو جوابونه داسې چې هغه مونږ مخکې ویلي مي. او د جمعې مونځ د نابالغه پسې کېدل چې نابالغه پسې مونځ نه کېږي د جمعې، اگر قاری وي که حافظ وي، او که دی بالغ وي نو که عمر یې کم وي خو چې 15 کالو ته عمر رسېدلی وي، نو بیا خیر دی چې بالغ دی، نو د پسې بیا د جمعې مونځ او نور مونځونه هم کېږي. عید میلاد النبی مناول څه حکم لري؟ در حقیقت د پیغمبر علیه السلام صفت کولو، د هغې نعتونه ویلو، د هغې شان بیانولو، د هغې په حق خبرې کول، دا د هر یو قوم یو خپل خاصیت دی. د کم قوم مشر چې مړ شي د هغې خلک برسي کوي که نه کوي؟ هلکه فلان کې مړ دی، برسي ده، دی کلیزه ده، خلک کوي که نه د خپل قوم. زمونږ په پاکستان کې قائد اعظم صاحب مړ شوی دی، نن د هغه د پیدایش ورځ ده او د وفات ورځ ده، او دا هغه تاریخونه پکې په اخبارونو کې بیانېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په ټول امت لوی احسان دی که نه؟ نو زه خو یم د پیغمبر علیه السلام په یاد کې هر وخت کې دا نه چې په دې میاشت کې که دا میاشت دي که بله میاشت دي که بله میاشت کې، بلکل د هغې د سیرت جلسې په کار دی چې وشي.
چې خلکو د خپل پیغمبر تاریخ معلوم شي، د هغې عقیده ورته معلومه شي، د هغې اخلاق ورته معلوم شي، د هغې کردار ورته معلوم شي، د خپل پیغمبر نه خلک خبر چې قسم دی که ګورې اوس مې تپوس وکړو نو چاته هم پته نه لګي چې د نبي علیه السلام د پیدایش تاریخ څو، د وفات تاریخ یې څو، او کمو خلکو ته به دا پته چې کوم ځای کې پیدا شوی دی. زمونږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله په مکه مکرمه کې رانه یو ډېر لوی وکیلو وی هغه رانه تپوس وکړه، وی ما ته وایي چې پیغمبر علیه السلام د مغولو خاندان په دور کې تېر شوی دی، مغول دور اوس تېر شوی. ما وی چې بې وقوفه اوسه پورې تا ته دا پته نه لګي د نبي علیه السلام ستا پیغمبر دی، ستا پیمان دی، تا ته د هغه تاریخ نه دی معلوم. نو دا د نبی علیه السلام د سیرت، د هغې د کردار، د هغې د تاریخ جلسې دا هر وخت کې کول پکار دی. دا میاشت او که بله میاشت او که بله میاشت او څه تخصیص نه دی پکار، هر وخت کې کول پکار چې مونږ امت او خپل قوم د نبی علیه السلام د سیرت، د هغوی د عمل، د هغوی د کار نه، د هغوی د اخلاقو نه خبر شي. ځکه د مونږ دپاره یو اسوه حسنه ښکلې نمونه ده چې د هغې مسلمان اتباع او تابعداري وکړي. دعا وکړئ. ته چې ګمبت خزرا یادوې زړګیا، ته چې ګمبت خزرا یادوې، په سوچ او تصور کې به آقا یادوي، آقا یادوي زړګیا، ته چې ګمبت خزرا یادوې زړګیا، ته چې ګمبت خزرا یادوې. وطن د عاشقانو در نهر نشي زړګیا، وطن د عاشقانو در نهر نشي زړګیا، بلال حبشي با پجڑا یادوے، بلال حبشی با پجڑا یادوے، پسوچو تصور کی با آقا یادوے، آقا یادوے زړګیا، ته چې ګمبت خزرا یادوے زړګیا، ته چې ګمبت خزرا یادوے. صدیق عمر عثمان دی د نبی د باغ ګلان، صدیق عمر عثمان دی د نبی د باغ ګلان، یوزه بور سر شیر خدا یادوے، یوزه بور سر شیر خدا یادوے، پسوچ او تصور کی با آقا یادوی، آقا یادوی زړګیا، ته چې ګمبت خزرا یادوی زړګیا، ته چې ګمبت خزرا یادوی. مسجد نبوی بلد اصحاب چبوترا، مسجد نبوی بلد اصحاب چبوترا، دویم جنت البقیع با خامخا یادوی،